د عمران خان د لانګ مارچ کانټینر لاندې راغلی خبریاله مړه شوې. سلام ګرانو لیدونکو، وخت مو په خیر. ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت مهم او تازه خبر ته. یوه خبریاله صدف نعیم د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د هغه کانټینر لاندې راغلی په کوم کې چې عمران خان سروي خبریاله مړه شوې ده. دغه پیښه پرون ناوخته شوې ده. د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي د پیښې پلټنې دې وشي. د ځایي مطبوعاتو تر مخه خبریاله صدف د یو شخصي ټلویزیون چینل 15 فایو رپورټره وه او هغه وخت د کانټینر لاندې راغلی چې کانټینر ته یې د عمران خان د مرکې دپاره د ختلو هڅه کوله. غورځېدلې او کانټینر والا ټرک پرې د پاسه ختلی دی. تحریک انصاف ګوند د پیښې وروسته بیا پرون خپل لانګ مارچ ودروي. د خبریالۍ د مړینې د پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه مخې ته راغلي چې صدف د عمران خان نه د مرکې کولو دپاره کانټینر ته د ختلو هڅه کوله او په دغه مهال د کانټینر ساتونکي هغه ته دکه ورکړې. هغه لاندې غورځېدلې او ټایر یې پرې د پاسه ختلی او مړه شوې ده. او بیا د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي د خبریالۍ د مړینې د پیښې په موقع موجوده صحافیانو د انکشافاتو وروسته معامله مشکوکه شوې ده. د پنجاب حکومت دې قانوني ذمهواري پوره کړي او د پیښې پلټنې دې وکړي. رانا ثناءالله ویلي که د پنجاب حکومت د پاکستان تحریک انصاف اتحادي حکومت خپله قانوني انساني ذمهواره پوره نه کړي نو مرکزي حکومت به خپله ذمهواري پوره کړي. هغه ویلي صحافیان وایي چې خبریاله له دکه ورکړې شوې ځکه دکه ورکوونکي تن دې نیول شوي او قانوني تقاضا دې پوره کړي. د خبریالۍ د مړینې په پیښه وزیر اعظم شهباز شریف عمران خان او نورو ګڼو خلکو د افسوس څرګندونه کړې ده. ویل شوي وزیر اعظم د خبریالۍ د کورنۍ دپاره 50 لکه روپو د مرستې کولو اعلان هم کړی. مننه ستاسو د توجه څخه. تاسو خپل نظریات زموږ سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب